موږ سره د سلو مخرج لرونکي کسر د تجزیې یوه پوښتنه ده. موږ ته وایي چې لاندې د عددونو کرښه وکاروئ تر څو معادله پوره کړئ. په معادله کې دلته موږ ته وایي چې شپږویشت سلمې برخې دا مساوي دي له ستوري لسمو برخو جمع شپږ سلمو برخو سره. او دلته موږ د عددونو کرښه راکوي. په دې عددونو کرښه باندې دلته موږ ته ښودلي چې صفر لسمې برخې کوم چې بیرته صفر کېږي او داسې راځي تر شپږویشت سلمو برخو پورې. نو موږ ګورو چې دا سم دی او که نه دی. نو دلته موږ ته د صفر لسمو او یو لسمې برخې ترمنځ دا ټوله فاصله یې په نورو لسو برخو ویشلې. دلته یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس. نو کله چې تاسې لسمه برخه په لسو نورو برخو ویشئ نو د هره برخه یې سلمه برخه جوړیږي. نو دا شوه یوه سلمه برخه، دوه سلمې برخې، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس سلمې برخې. بیا یولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس، نولس، شل سلمې برخې. او بیا یوویشت، دوهویشت، درویشت، څلېرویشت، پنځهویشت، شپږویشت سلمې برخې. او دا دوی هم دلته شپږویشت سلمې برخې لیکلي دي. نو دوی وایي چې شپږویشت سلمې برخې دا مساوي دي له ستوري لسمې برخې سره، کوم چې دلته په دغه ګلابي رنګ سره ښودل شوي دي، او جمع ورسره شپږ سلمې برخې، کوم چې دلته په دې شین رنګ سره ښودل شوي دي. او شپږ سلمې برخې ورسره اضافه کېږي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ سلمې برخې. ښه نو اوس دغه ګلابي رنګ سره چې ښودل شوی دا برخه څومره ده؟ نو موږ ویلی شو چې دا شل سلمې برخې دي. که دې ځای نه دې پرې موږ حساب کړو دا شل جوړیږي. او یا موږ دا وایو چې دلته موږ ته لیکلي دي دا دوه لسمې برخې دي. نو شپږویشت سلمې برخې دا مساوي کېږي له دوه لسمې برخې جمع شپږ سلمو برخو سره. او دلته بیا ورسره موږ را رسیږو. نو دلته لیکو چې ستوري قیمت مساوي ده له څو سره؟ دوو سره. دوه.